یوې بلې مسلې ته هم قدرمنو اورېدونکو باید موږ او تاسو متوجه اوسو چې ځینې وختونه دي چې هلته مونځ کول مکروه دي په هغه وخت کې چې په هغې کې فرض مونځ نفل مونځ هیڅ مونځ نه کیږي چې هغه زموږ فقهاو 3 وخته بیان کړي. یو د لمر ختو وخت دی چې هغه د طلوع وخت دی. نو متصل په کوم وخت کې چې لمر راخیږي په دې وخت کې به تاسو هیڅ مونځ نه کوئ، نه به نفلي کوئ، نه به قضایي کوئ، نه به سنت کوئ، هیڅ مونځ به نه کوئ. تاسو به پرېږدئ چې د لمر ختو نه 10-15 دقیقې تېرې شي، د هغه وروسته خپل مونځ کولی شي. دویم وخت هغه د غرمې وخت دی، یعنې د زوال وخت چې کله لمر اوړي چې انشاءالله اوس وخت 12 بجې دی، نو په دې وخت کې به تاسو هم مونځ نه کوئ. دې وخت کې مونځ مکروه تحریمي دی. او دریم وخت د لمر د پریوتلو وخت، په کوم وخت کې چې لمر پریوځي په دې وخت کې تاسو هم هیڅ مونځ نشئ کولی، مګر په مغه مازدیګر کې که تاسو نه د لمازدیګر مونځ پاتې وه نو کولی شئ چې هغه وخت کې چې لمر زیړ وي په حالت د پریوتو کې وي د دغه مازدیګر مونځ په مغه وخت کې کولی شئ چې زموږ فقهاو الی عصر یومه په خپلو کتابونو کې لیکلي دي. او د دې وجه او لامل دا ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل احادیثو کې بیان کړې ده چې کله لمر راخیږي نو شیطان ځان د لمر سره برابر کی، او چې کله زوال کیږي هم ځان لمر سره برابر کی، چې کله لمر پرېوځي نو شیطان هم ځان له لمر سره برابر کړي. نو که په دې وخت کې څوک په مانځه ودرېږي د دې عبادت مشابه کیږي عبادت د شیطان سره، ګویا شیطان ته عبادت کوي. نو باید چې د لمر ختلو په وخت کې د غرمې په وخت کې چې لمر اوړي او همدارنګه د لمر د پریوتلو په وخت کې د مانځه نه موږ او تاسو ځان وساتو. د لمر ختلو 10-15 دقیقې وروسته، د غرمې د وخت نه 12 بجو نه 10 دقیقې 20 دقیقې نیم ساعت وروسته، او د لمر چې پرېوځي بیا خو د ماښام مونځ داخلیږي، په هغو وختو کې باید د خپل منځونه موږ او تاسو ادا کړو.